قاری صاحب د 2 نفره تنظیم ګوند مشر او د نړیوالې بین المللي محکمې ستر قاضي پیم وردک صاحب راغلی ده چې دای څه ګلونه بادوي یا ورته لاباسین او بیا له امونه هغه راباسي مایان راباسي نړیوالې محکمې ستر قاضي د کوم ګوند دغه تا چې ویل 2 کسیز ګوند دی ګوند مشر مې خلاص کا بیا زم درنه کېدای شي دغه څه پوښتنه لري صحیح شو ما کیمرا دیم خلاصه کړه د 2 نفره ګوند مشر نړیوالې محکمې ډیره زیاته مننه کیمرا خلاصه تر هر څه د مخه تاسو ټولو ګډونوالو ته بیا د اباسین او مارګلین ته مو پورې د بشپړې پښتونخوا د بشپړ افغانستان درنو عزتمندو دردلو کړیدلو پښتنو افغانانو ته ورونو خويندو ته د زړه درنښت او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. یاره قاری صاحب دا چندان پرځه نه ده دا هیڅ څه وبنشي ورکول نه وطن نه خیر د پرې اشغالګر ته سوال به وکي قاری صاحب دلته کابل نیوز یو خبر خپور کړ چې په قطر کې د طالب د نور غرض شو بل پښتنه وکړه بس هغه غرض شو زه پوه شم ته چې کور زه پوه شم کور کمان غواړي خو زه خو یو وایم خیر ده زه تاسو پښتنه لرم بس رات شو بل موضوع تراشه بل پښتنه بیان ضروري رسمن رد شو تاسو به مجاهد صاحب لیدلې او کومې لیدلې مجاهد صاحب اکاونټ فالو کړئ قاری صاحب تازه معلومات چیرې داسې وشول چې دا خبره رښتیا و بیا تاسو کوي بیا به ګور هغه سات سره دروغ د بس هم دومره کافي ده د القاعده خبره خو رښتیا ده د القاعده ولې اتلس کاله په هغه باندې د ملا عمر موضوع د موږ رازق باندې داغه باندې موږ شلواري جوابونه درکړي رازق کله دې راکړي دي کله دې جواب راکړي القاعده باندې ملا عمر د نړیوالې محکمې سره واسکټي دلالانو موضوع تراشي د نړیوالې محکمې سره واسکټي دلالانو موضوع ته مراشي تاسو سره د اسامه او د القاعده ګوره د ناټو يرغلګرو فوجونو تازه غلامانو نړیوالې محکمې سره واسکټي دلاله پر رازق باندې کڅل لري دغه په ظلمونو په وحشتونو باندې نور مو جواب درکړی د غسر واسکټي ک تاسو عقل درلودای منطق مو درلودای ضمیر مو درلودای وجدان مو درلودای سیاست مو درلودای نو نن به تاسو د ګوند غړي 300 وای په لاسو کالو کې تا د ګوند غړي 2-3 نشول تراجیږي مونږ ته انسانيت او عقل راخه د نړیوالې محکمې دلاله څلور کسان ورته ناستي بیچاره ته ګوره کومه دوا نه رازق په موضوع باندې کغږیږي هغه د کنه اجازه نشته رازق موضوع نن ټاپک دی مونږ وحشي جنرال رازق دی مونږ د ټاپک موضوع ده ته خو ماته اجازه راکړه نو ته په سټوډیو کې ناسې کنځلې کړې بد رد وایي دلته د خبرو حق نه ورکوي ته زه د 2-3 نه یم چاته مې کنځلې کړې ولې اتهام لګې ولې دروغ وایي چاته ثبوت مهرباني وکړه ټاپک باندې خبرې وکړه نه دا اوس څه وې دا اوس تاسو وې تاسو کې د نړیوالې محکمې دلال دغه مې درته جنرال سموبین ویل ولې په تاسو باندې لګیږي پیژنم باور څنګه پرځي دا هیڅ په در نه خوري نه دا تاسو ولې د القاعده مثلا نسپینه ویا دا د القاعده مسله سپینه ده القاعده په څوک افغانستان ترغلی او خلمو په ورمات کړه غاخونه مو په وېسته ل افغانستان نه مو شړل ته د حافظ الامین موضوع مونږ ته حافظ الامین خائن او جنایتکارو کنو بالکل نه سام صحیح وایا حافظ الامین بالکل قاتل وو هغه د داوود د کورنۍ قاتل وو ترکه خو توغون ستر قاتل وو اوس پر رازق باندې راشه زه پر رازق باندې درته غږیږم رازق لن سوال لري سوال وکوا ک سوال زه رازق غږی وای رازق وغږیږه وای رازق وغږی ته خبر ته نه پرېږدې دا خو ګوره د خراتانو لایف استاسي لایف هم د استاسي بیا عقل ساړه دلته تاسو منطقي بحث کوو کچې ته کوم سوال او پوښتنه لري پوښتنه وکوي که پوښتنه نه لري
تبصره مه کوه. خیاطانو لایف ته ورشئ هلته خپل زړه تش کړئ. دا د رازق په اړه زه تاسو پوښتنه کوم. آیا د رازق خو دا بل دا کربوړ اخري چوپ کستی نو فایم لندنه ته د لندن نه وغه ته ولې د وردګ محترم قوم نه شاهین صاحب ته بالکل اجازه نشته چې د نړیوالې محکمې قاضي سپکاوی وکړي. مهرباني وکړه فهیم صاحب. ګوره زه داسې وایم چې آیا رازق تاسو لپاره د امریکا لخوا چې تاسو ته قدرت وسپاري د دې لوبې قرباني نشو چې تاسو ته ولایتونه په لاس درکړي د امریکا او داخلي تړون تاسو ردوئ؟ او بیا کله قدرت مونږ ته څوک نه سپاري او لودا په زور ته لودا ته یې او پمپغه بوسخه دا د پمپغه بوسخه دا څه لیوانای سکمپانو سامپونو پمپغه ممپغه دا څه شي دی لطفا مایکونه بام کوي. هغه ده زه دې تایران یم دا خو هغه مارګې مولانا هم ډېر بې عقل ده، هغه هم ډېر لوده انسان ده، دا تنظیم چلوي. مبین صاحب خیر لودنې نسبت مه ورته کوئ سپکوئ مه کوئ. بس زه مې دا د دغه خبرې بخښنه غواړم، مهرباني وکړه نړیوالې محکمې مشره. زه ګوره دا پوښتنه کوم، ما پوښتنه وکړه قاري صاحب د ماته ځواب راکړي. ما پوښتنه وکړه قاري صاحب چې آیا دغه جنرال رازق پوښتنې ټوله په واقعیتونو نه دي ولاړې، په دروغو ولاړې دي. رد یې کړه وروره، رد یې کړه، ځواب راکړه. حال دا دی دروغ دي، دا خیالیات دي، فرضیات دي، د ځان سره دي جوړ کړي دي، دا واقعیت نه. مخکې خبره د القاعدې خبره هم رد شوه، بیا د امریکا سره د تاسو د هغو په ګټو باندې ساتنې مسله او د هغو سره معامله دا هم رد شوه. اوس د تاسو لخوا دا خبره هم رد کیږي چې رازق سکاټ میلر او هغه کسان نه دي ویشتلی. که دا ثابته شوه سبا بیا څنګه کوې؟ شی ثابته شوه؟ که دا ثابته شوه چې همدغو پینټاګون همدغه سکاټ میلرو د دو باډیګاردانو جنرال رازق زوکه وژلو چې په نوې لویه پلیته لوبه کې قندهار ولایت او د هغو دغه اړونده ستراتیژیک مسایل طالبانو ته په لاس ورکوي، یوې ډلې ته یې په لاس ورکوي. صحیح ده لاړ شه. ولا زما خو فهیم وردګ صاحب ته مشوره دا ده چې بیخي ته په سیاست کې کار مه لره، یو څه وخت تعلیم ته ورکړه، یو څه وخت آرام وکړه، تعلیم وکړه چې تعلیم سویه دې لږ لوړه شي. تا بیخي مشوره دا درته یو څه وخت صبر وکړه. زه تعلیم کوم، ډېره زیاته مننه. حالات چې بدل شي ستا دا تېر ژوند به تا ته ټول لهو لعب ښکاره شي او تا ته به خپل ځان داسې یو څوک ښکاره شي لکه یو ګوډی نه وي لوځکه چې چالو چې په سیاست کې اصلا کار مه لره. په قتل کې خو به ښکاره نه شي هیواد خرچی مور خرچ. قاری صاحب که د تا خوښې زه به دته آنلاین د انسانیت درس ورزده کړم یو دوه ورځې کوم. بالکل زما دته مشوره دا ده، نورې مه راپورته کوم. مبین صاحب زما دته مشوره دا ده که زما خبرې اوري دته مشوره دا ده چې یو څه وخت بیخي د سیاست په لاس واخله، په خپل ځان رحم وکړه او په خپل آینده دې رحم وکړه، په خپلو فکر او دماغو دې رحم وکړه، په خپل ځان دې رحم وکړه او دا د شیانو نه تېر شه. دغه ځان د تعلیم غم دی اوس پورې دی عمر دومره تیر نه ده.